کہ اللہ پاک فرمائے چھے اے مومنانو انما الخمر شراب سکل والمیسر اور جوری کول اور بل والانصاب دی بوتانو پنامی بنی پو بتخانی کی قربانی کول اور دی بوتانو پنامی بنی مال قربان والقربانی کول والازلام اور پو غیشی سرا یعنی تقسیم کول لکه دا مخ کی زمانے کی خپل طریقہ بھی وا یو سړی بو سفر تتللو اور یو کسبو د هغې سره بو ډېر غیشي اور تیر بو اور هغې تیر باندې به مثال کې لیکلی و چې لاړ شه تا ته خیر پکې شته بل باندې به لیکلی و چې مت څه اور بل به لیکلی و چې هغه بالکل یعنی صفا بو هیڅ بو نه و لیکلی نو یو سړی بو سفر ته تللو اور دې ته به راغلو چې وګوره زه سفر ته روان یم اور دې سفر کې ما د بره خیر شته که نشته دی نو هغه به دغه تیلین یو تیر او بستلو غیشي کچیر هغه باندې لیکلی او چې لاړ شه خو لامبلو اور چې نو ولې چې مصب به نسلو اور کچیر خلیب او بیا به هم نتللو هم دغه شان یو طریقہ به دغه کوله اور بل طریقہ دوی به چې کله په شریک باندې قرباني وکړه اور بیا به چې کله غوخه تقسیم ولا هغه به هم دغه تیرونو په ذریعہ سره تقسیم ولا یو تیر باندې به واه حصہ لیکلی او بل باندې بل لیکلی او بل باندې به نو لیکلی اوس پیسې به اچولې دي اور دی په قسمت کې بوده سي تیر راوتلو د سي غیشه چې هغه باندې هیڅ نه دی لیکلی بس غوخه به ته نه ملويدله نو دا مختصر غونه دی هغه ول تشریح چې دا مونږ تاسو پر رواج کې نشته ده او نور درې شان خو مونږ تاسو پیژنو یو شراب سکل اور بل دی بوتانو په نامه باندې په بتخانه کې قرباني کول لیکن نن سبا ځنه خلق په زیارتونو کې زیارت په نامه باندې هغه قرباني کوي اور دی بزرگ په نامه باندې دی قبر په نامه باندې هغه قرباني کوي دی هغه په نامه باندې هغه نظر مني اور بیا په هغه ځکه تقسیمي په لنګر کې هغه په دغه کې رسی اور بل دی کی داو چې والمیسر جوری کول نو الله پاک فرمایي چې ګور دین زار بچ کې رجس من عمل الشیطان الله پاک فرمایي چې دا غندای اور دا د شیطان د اعمالنا عمل دی فجتنبوه ادغه نزان بچ کې لعلکم تفلحون دې دې پر چې تاسو کامیاب شئ کامیابی مونږه کی بیا الله پاک فرمایي لعلكم تفلحون انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه کوم خلق چې نشا کوي شراب سکي اور کوم خلق چې جواری کوي الله پاک په قران کې د هغې څلور نقصانات بیان کړي دي سلور نقصانات بیان کړي دي انما یرید الشیطان شیطان دا اراده لري د شیطان دا کار دی ایوقع بینکم العداوه چې دغه جواری دی وجینا اور دغه نشه د شراب دی وجینا تاسو په مینس کې هغه دشمنی واچوي والبغضاء اور د تاسو په مینس کې هغه بغض واچوي ويصدكم عن ذکر الله اور تاسو وسار کی دی الله دی ذکر نا وعن الصلاه اور تاسو وسار کی دی منزنا یعنی شیطان دی شراب اور دی جواری په ذریعے سره انسان باندې څلور ګناهونه کوي دغه انسانانو مینس کې دشمنی هم پیدا کوي اور بغض هم پیدا کوي اور دغه انسانان دی الله پاک ذکر نه هم وسروي اور دل منزنه هم وسروي زکه چې یو سړی په نشه کې وي نو هغه دی پر دشمنی جوړیدل آسان دی هغه په ځان نه پويږي چې هغه څوک وشتل هغه څو وکړل هغه ته هیڅ پته نه لګي اور بل جواری دی وجنه بغض پیدا کیږي نن یو ملګری وګټله نو سبب هغه بل ته بغوسی کی جذب دی هغه نه غټم اور زبو د هغې سره جواری کوم بس بغض غصه به زړه کې جمع وي نقد پیسې به وي سراوي هغه به ختم کی ملګری نه بو قرضا راواخلي هغه به ختم کی اخر کې به جایداد په ډیر کم ریټ سره به هغه یعنی خرج کی خو هغه به خپل جواری سره ترسوي زکه چې د جواری هم یو نشاده اور د نشي ولا حد نشته دی د نشي ولا حد هغه مرګ دی نو دی کې ته فرمایي الله پاک چې دغه نشي اور دی جواری دی وجنا دغه انسان چې انسان باندې شیطان څلور قسمه ګناهونه کوي دغه انسان مینس کې دشمنی هم پیدا کوي بغض هم پیدا کوي اور چې یو سړی په جواری کې لګیاوي هغه منځ دی پر نه وی فارغ
دغه جواری دی وجنا دی دغه نشي دی وجنا سړی منځ ته نوی فارغ دی الله پاک ذکر ته هغه نوی فارغ نو الله پاک فرمایي چې شیطان دی تاسو دشمن دی اور دی دی وجنا شیطان په تاسو باندې دا ګناهونه کوي نو تاسو د دین ځان بچ کې الله پاک آخر کې ډیر پیار اور دی محبت سره مونږ تاسو دای فهل انتم منتهون آیا تاسو د دین اوس باندې کېږي که نه باندې کېږي ما د نشې ولا د شراب ولا اور د جواری ولا دمره نقصانات باندې توخدل نو آیا تاسو اوس باندې کېږي که نه باندې کېږي څومره د مینې محبت سره الله پاک فرمایي انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون څلور قسمه ګناهونه دي کې دنیوي هم دي اور هغه دینی هم دي دنیوي څه شي دی دشمنی پیدا کوي دشمنی دی وجنه د انسان چین آرام سکون په دنیا کې ختم شي د هر بوټي نه بوډاريږي چې ما ته دشمن پکې پټ نه وي دروازه چې ټکیږي دی چې ما ته دشمن نه وي رغلی بس چا چې دشمنی شوله د هغې د زندگی ولا سکون هغه ختم شوله نو دا ګوره دنیوي نقصان شوله اور بل دی وجنه الله د شیطان چې د خلکو په منځ کې بغض پیدا کوي غصه پیدا کوي اور بیا کوم انسان په زړه کې چې بغض وي دی بل چا دی پر هغه په سکون سره زندگی نشي تیرولای هغه به هر وخت دا سوچ کې چې زه هغه ته څنګه نقصان ورسو چې هغه ته نعمت ملويږي غصه بتا ترسي دا ګوره دنیوي نقصانات شول اور اخروی اور دینی نقصانات کوم دي چې دا انسان بالمنز او دس هم نه کوي اور دا بو دی الله پاک ذکر دی الله تلاوت الله پاک بو هم نه دی نو الله پاک فرمایي چې دمره نقصانات ملي ته وخدل اوس تاسو باندې کېږي کنه باندې کېږي اور بل حدیث شریف کې رسی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے روایت ته چې کوم سړی د شراب عادتي وي اور د مرګ پورې هغه شراب سکي نو دی کې دا فرمایي چې په دی باندې د جنت ولا شراب هغه حرام دي دا سړی خو اول مشکل ده چې جنت ته لاړ شي اور کدا لاړ هم شي هغه ته په هغه ځکه شراب نه ملويږي او دي ته به هغه ځکه شراب ولا شوق نه شراب خون نه ور کوي خدا شراب ودی ته خون ځکه نه ور کوي چې هغه په دنیا کې دا اسکلی دي اور دنیا کې دی هغه ولا خون دي سکل دی نو جنت کې دانه چې دي ته په تکلیف به نه وي خدای به د هغه شراب نه محروم وي اور چا چې په دنیا کې نه دي اسکلی هغه ته به الله پاک هغه شراب ور کوي چې په هغه باندې مهر لګیدلې وي اور هغه به داسې شراب چې هغه به د انسان عقل کې څه فرق نه راولي څه تغیر به نه راولي بس انسان ته به لذت ملويږي خون به ملويږي خو عقل په ځای باندې وي اور دنیوي چې کوم شراب دي هغه چې څوک وس کی که هغه ته خون ملويږي هم خو د خون سره هغه په خپل ځان نه پويږي هغه په هوش په حواس کې نوي هغه په خپل حال کې نوي هغه چې څو وکړل هغه هر څه کولای شي نو د دنیا او د آخرت په شرابو کې دا فرق دی اور بل د دنیا ولا شراب هغه نجس دي اور هغه بلماز دي د خلین او بدبوئی سي اور دا سړی په خپل باندې خیرن خچن اور همدغه شان بلماز بو ګرځي اور د جنت ولا چې کوم شراب دي هغه طهور بالکل پکیزه دي صفا دي اور بل حدیث شریف کې دا هم رسی چې کوم سړی شراب سکی اور توبه نه وباسي الله پاک بدیتا د جهنم ولا طینۃ الخبال ورسکی طینۃ الخبال صحابه کرام تپوسو کو چې یا رسول الله طینۃ الخبال څه شی وی نبی علیہ السلام ته فرمایي چې د جهنميانو ولا خویلې وینې زوی الله پاک بدیتا هغه ورسکی کوم سړی چې په دنیا کې نشا کوي اور شراب سکي اور هغه توبه نه وباسي همدغه شان هغه مړ شي اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چا به تاسو نه کول چې د فلانکای شی حرام ده که حرام نه دی مثال کې موږ د فلانکای نه 20 جوړو دا جوړو د کې نشاشتا که نشته ده اوس نبی علی سلام آسان خبره وی توکړه چې هر هغه شی چې په هغه کې نشاوي هغه حرام دی هر هغه شی چې په هغه کې نشا موجود وي د انسان په عقل کې فرق راولي هغه شی حرام دی
نو پدې کې چرس هم راغل، پدې کې هر یو نشه چې د هغه راغله د قیامت پورې نوی نه نوی چې کوم نشه پیدا کیږي په قران کې بنما نوی، په حدیث کې بنما نوی، خو د هغه ولا حکم بیان شولو چې په کوم شي کې نشاوي نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه حرام دی. اور دغه شراب وتا یو سړی به سرنګ رسیږي، ډایرک څوک شراب نشي څکلای، ډایرک څوک شراب نشي څکلای، بلکې شراب ته چې څوک رسیږي هغه بو اول وړي وړي نشي کوي، هغه نه بعد بو هغه شراب ته رسیږي. زکه چې د نشي ولا اخري حد هغه مرګ دی. څومره پورې چې انسان مړ نوي نو دای بو د نشي باندې دای نه مړیږي، دای بو ترقی کې ځن نور هم وکويلې. زکه چې اوس ګوره مونږ تاسو چرس نسوس کله او که یو ځل سړی وس کې هغه ګوره څومره اول ګوره نسوار دي، سو کې چې نه اچوي هغه چې یو ځل واچي په هغه باندې څومره یعنی فرق راولي، هغه ته څومره تکلیف سر ور باندې چکر وایي. خدغه نسوار سره چې کله عادت شي بیا هغه درې څلور چونډې هم اچول شي، هغه ته پته به هم نه لګي. اور بیا دای چې کله چرس شروع کی نو اول سر کې په هغه باندې دی سر باندې چکر بو رسیدي ته بو تکلیفي، خو چې څورې زه هغه وس کې دی هغه ول دغه فرق بو ختم شي، بیا بو هغه ډبي ډبي ختموي، هغه ته پته هم نه لګي. نو همدغه شان دی نشي ولا حد نشته دی، نشا چې وا وکي څورې زباد بو د هغه اثر ختم شي، به دغه سړی کوشش کوي زوس په دینه سخت نشا وکم، په دینه سخت نشا وکم چې هغه ما باندې سو کې اثر وکي. نو همدغه شان دی شراب ته به هغه څوک رسیږي چې هغه دا وړي وړي نشي کوي، دی وړي وړي نشي نه به دغه انسان چې کوم د هغه غټي نشي ته هم رسیږي. او دغه وړي نشي نه چې د هغه ځان بچ کول پکار دی، الله پاک بوتا دی غټو نه محفوظوي، اور کدی وړي نه ځان نه بچ کوي وانه یووري بده غټ نشو کې هم مبتلا شي. اور که څوک دا نه مانی به سوچ په کې مبتلا دی، هغه نه تپوس وکړي چې هغه سرنګ دی حد ته رسیدلې ده. اور بیا ادي ولا چې کوم نقصانات دي هغه نور په حدیثونو کې ډېر بیان شوی دي، اور په قران کې هم الله پاک څه فرمایي چې تاسو د الله اور د هغه رسول حکم ومنئ، اور الله پاک د تاسو د پر حلال شیان پاک شیان حلالوي، اور خبيث اور نجس اور بالما شیان چې د هغه حراموي. نو الله پاک دغه نشي ولا شیان او شراب وتا الله پاک په قران کې رجسن ویل دي، رجس گندگی ته ویل شي، جدا گند دی، اور دایوس خاص دی، اور دایو ناپاک اور بالما شی دی. نو د دین خپل ځان هم بچ کول اور خپل اولاد چې د هغه هم بچ کول، خو دین ابو سړی سرنګ بچ کیږي. دی ولا بهتر صورت دغه دی چې چا کې نشا موجود ای ما د هغه سره خپل ګرځا اور ما د هغه سره خپل اولاد پرې ګدا، کني څوک چې د چا سره ګرځي امغه سي عادتونو په هغه کې رسی. دا کتابونو کې ډېر واقعات دي. مولانا یونس پټیل رحمت الله علیه فرمایي جنوب افریقی ول عالم دی، هغه چې ما ته یو ځوان خطر واستولو، هغه به بعد کې دینه مرید شوی دی، توبای او بستلی دا چې یو ځل د ما ولا سلګراوه اور زه یو ملګری کلب ته بوتلل، اور په هغه ځکه ما ته د نشي ولا ګولۍ راکړله، اور بس زه د هغې ورځې نه په هغې نشي باندې زه عادت شوی، اور زه بیا ډیر بار بار تلل همدغه کلب ته، اور په هغه ځکه مونږ شرابونه چې دی هغه اسکل، اور خدا افسوس ته چې په هغه کلبونو کې بار ملکونو کې په کافرانو نه مسلمانان خځې سړي چې دی هغه پکې ډیر دي. اور بیا دغه چې کوم به اخر کې چې کله دی توبه او بستله، به د سي توبه او بستله چې دی بو دی ټول شپه عبادت کولو اور ورېزي بو هغه روزي نیولې، حالانکه د دې ولا محفل چې ودا ډیر مالدار او اور همدغه شرابونه پوکي او همدغه غانې بجانې او پوکي وي. بعد کې چې کله دی توبه او بسله دمر عبادت شروع کړلو چې نور علماوی ته دا او فرمایل چې لغونه په ځان باندې رحم وکا اور دمر ډیر زیاته خوري مکه او توبه دی او بسله الله پاک به معاف کی. دی ورته ویل چې ما ډېر زندگی په دغه نشي کې تیر کړی دا اور ډېر عمر می ضایع کړی دا برباد کړی می دی، ما پرېګ دی چې زه دغه بقایا زندگی دی الله په عبادت کې تیر کړم. همدغه شان هندستان کې یو شاعر تیر شوی دی جگر مراد آبادی، یو مشهور یو عالمی یو شاعر تیر شوی دی، دی مولانا اشرف علی تانجی رحمت الله علیه خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت الله علیه، اور دا یو سرکاری افسر وو. دغه شاعر وی سره ملاو شو جگر مراد آبادی ورته چې تدمر افسر یې لوی
اور تا کورتا د اچولی دا پګړی په سره وی ټوپۍ په سره وی اور غټه ګیره د پرېږدولې دا نو ته څرنګه د افسری سره دغه دینی لباس کې ته ګرځېږي هغه ورته ویل چې زه خو تانبون کې یعنی تانبون هندستان کې یو ځای دی هغه ځکه د یو شیخ سره ما تعلق دی زه د هغې سره کې نم پسم هغې نه ما بیعت کړی دی الله پاک ما د دا توفیق را نصیب کړی دی چې زه به ویر شم ما پرېږدوي دوی دي چې هوا بالکل ته تللی شي خو چې کله دا یې سره روان شو نو خواجه عزیز الحسن رحمت الله علیه ته فرمایي چې فلحال د ما سره مت څه زه اول تپوس کوم د تانوي صاحب نه اشرف علي تاني رحمت الله علیه نه چې هغه تا پرېږدي که نه پرېږدي خو د ځکه د جګر مراد آبادي چې کوم شاعر و هغې ته وویلل چې زه به تا سره خنقا ته څم خو زه د شرابو ډېر زیات عادتي یم زه به شراب هم څکم ما ته به دا اجازت وي چې کله تانوي صاحب ته دا خبره وشوله اشرف علي تاني رحمت الله علیه ته فرمایي چې نبی علیه السلام د کافرانو سره ملاوېدل او هغه مسجد ته راغوښتل اور دا خو یو مسلمان دی خو د شرابو عادتي دی بالکل دا یې راتللی شي خو مدرسه اور خانقاه اور مسجد دا د قوم امانت دی په دې کې بودای ما سره شراب نس کی زه خپل کور کې وا کمره ور کوم اور په هغه کمرې کې د دای پاتې کېږي به د هغه خپل کار دی چې هغه څه کوي خو مسجد اور په خانقاه اور په مدرسې کې بودا شي نس کی بالکل دراشي زوی ته تیار يم زه په خپل کور کې هغه ته کمره ور کوم چې کله دا خبره دغه شاعر ته وکړله نو هغه ډیر متاثر شول چې ما چې نیک خلق خو مونږ ځان ته نه را پرېږدي اور هغه په زړه کې دمره شفقت ته چې ما ته کور کې کمره راکوي سرنګي چې هغه ویر غللو اور د اشرف علي تاني رحمت الله علیه سره وخت تیر کړلو نو بیعت وی سره وکړلو دی اشرف علي تاني رحمت الله علیه په لازمنه توبه وبستله اور بیا دغه جګر مراد آباد رحمت الله علیه هغه تانوي سی وته و فرمایل چې ما د پر څلور دعاګانې وکړه یو دعا دار ته وکړه چې الله پاک ما دي شراب نه منی کی اور بل دا دعا را توکا چې الله پاک ما ته حجر نصیب کی اور بل دا دعا را توکا چې الله پاک ما ته دی ګیره پر اقدامونو توفیق را کی اور بل دا دعا را توکا چې دی ما ولا اخری ختمه هغه په ایمان بنش اشرف علي تاني رحمت الله علیه له سنو مبارک ته چت کړل اور دعاګانې وی توکللې بدايه دمره نیک جوړ شول چې دینه بعد ودی شراب بالکل نسکل خو چې کله یو سړی د نشي عادتي وي اور هغه ډریک نشا پرېږدي به هغه بیماریږي به دي کې ډاکټران وی تی چې تو فلحال نشا ډریک م پرېږده بلکې صرف کم کا مثال کې ته لس سیرګټس کې نو اوس یو کموا انس کا به هغه نه بعد اته به د وو به د شپږ په آرام سره کموا چې ډریک پرېږدي انسان خرابېږي خو دې د توبه او بسل چې نشا یکدم پرېږدوله اخر کې دمره خراب شولو اور بیا د ډاکټرانو ولا میټنګ کې نسلو زکه چې دا خو یو ملکی سطح باندې شاعر او مشهور سړیو اور هغه ډاکټرانو داوی ته ویل چې د تا ولا علاج ودغوي چې تب لګ لګ شراب شدي هغاس کی تب بچ شي کنه ګوره تب ختم شي نو جګر مراد آباد رحمت الله علیه ته فرمای چې کزه شراب سکم زب سورې پورې بچ شم هغه چې تا ته بلغو نجمدون کې دی شي ډیر ملاو شي اتا ولت سورې چې بوزیاتی شي کني تخ بالکل ختمدون کوي نو دغه شاعر وی ته یی چې زه چې شراب سکم اور د ما عمر زیاتیږي یعنی تاسو دا یعنی تجویز دی تاسو دا مشوره د جذب بچ شم خو زه د هغې نن مرګ ته لبیک یم چې ما ته د نن مرګ راشي خو داسې مرګ زه نه غواړم چې زه د الله پاک سره میلوي کوم زه د شراب عادتي یم هم دغه شان غیرت وکړلو جرأت وکړلو الله پاک هغه ته صحت هم ورکړلو اور ګیره هم پرېږدوله اور حج ته هم لاړلو نو سو وخت پورې هغه ځکه چې حج کې پیدل سفرې بوي څو میاشتې ولګېدلې په پورا حج کې دی خپل چهره هغه په شیشه کې نه وکتلی او چې کله راغله خپل چهره یې وکتله اور سنت مطابق ګیره وا اور بیا یو شعر وویللو اور د هغه ولا مطلب دغه د چې راش نن تاسو جګر تا یعنی هغه شاعر تا یی چې خلق دای چې هغه کافر نن مسلمان شوی دی نو دسی الفاظ استعمال کړل به دی و فرمایل چې ما اشرف علي تاني رحمت الله علی ما تصلور دعاګانې کړې وي درې دعاګانې می الله پاک یې هغه ولا قبول کړلې چې د شرابونه همزه منشول اور بل ګیره هم الله پاک توفیق را نصیب کړلو اور حج می هم وکړلو نو زه د ابل هم امید لرم چې الله پاک بده ما ولا ختمام په ایمان سره کوي
نو دي کې علماء کرام دا فرمایي چې کوم سړی نشه کوي د هغې غټ نقصان دغه دی چې دی ولا اخري ختمه هغه په خطرې کې ده چې دا په کفر سره وشي اور د دې ولا به ډېر دسي یعنی په دې باندې مشاهدې شوي دي بزرګانو مشایخو کتلې هم دي حضرت فضیل بن عیاض رحمت الله علیه فرمایي چې د ما یو شاګردو اور هغه ډیر زیات بیمار وو اور زه هغې ته ویرغلل نو ما هغې ته وویل چې آخري وخت و چې کلمه وایه و چې هغې ما ته د بیماری په حالت کې وویل چې زه د دغې کلمې نه بیزاره یم زه د دغې کلمې نه انکار کوم نه یم نو په دغې کفر کې هغه وفات شولو اور هغه مړ شولو یہ چې بعد کې دغه فضیل بن عیاض رحمت الله علیه فرمایي چې ما خوب کې وکتلو زه دغه خپل شاګرد ګورم چې هغه په جهنم کې په اورونو کې نیولې دی اور هغه کنج کوي فرشتو نیولې دی چې هغه په اور کې کنج کوي اور ما تاسو نه وکړلو چې اے د ما بچیان اے شاګرده د څو وجه چې تا ته اخري وخت کې کلمات در نصیب نشوله و چې اصل کې ما کې وا بیماری وا اور د هغې بیماری دی وجه نه ما ته ډاکټرانو ویلي وو چې په کال کې صرف یو ګیلاس یعنی یوه پیاله شراب سکا اتا علاج به وشي کني تا علاج مشکل دی نو ما به صرف د علاج دی پر هغه یوه پیاله یو ګیلاس شراب سکل د هغې دی وجه نه ما ته په اخر کې کلمه را نصیب نشول د علاج دی پر او ما سکل د نشې دی پر نه خو ما ته بیا هم کلمه را نصیب نشول شیخ عبدالعزیز یربی رحمت الله علیه فرمایي چې زه یو ځل په خپل محلې کې د مسجد نه روانم اور په لرې کې مې زنانه وکتلې چې هغه ژړېدلې ما تپوس وکړ چې ویلې ژاړې چې مونږ کور کې یو ځوان دی د هغې ولا سایه نه وځي اور ډېر په تکلیف کې دی اور کلمه مونږ ته خو هغه کلمه نشي ویلی چې کله زه ویرغلل ما بار بار هغې ته وویل چې ته کلمه ویه خو اخر کې ما ته وویل چې دی کلمې نه زه بیزاره یم زه دا کلمه نه یم اور په دغې حالت کې هغه مړ شولو اور بعد کې ما د هغې کور ولو نه تپوس وکړه چې دی کوم عمل کولو نو هغې کور وله ما ته وویل چې دی به شراب ولادتي و دی به شراب څکل کوي نو دی کې دا نه چې ګوره صرف شراب بلکې هر یوه نشه چې هغه د انسان ولا په عقل کې فرق راولي نو ګوره هغه حرامه ده د هغې نه ځان بچ کول خپل اولاد بچ کول اور خپل اولاد بچ کون ولا بهترینه طریقه څه ده چې د داسې ملګري سره مه پرېږده چې هغې ولا حالات ته معلوم نه وي همدغه شان پردو ځایانو ته چې په شپې شپې لاړ شي زه نن د فلانکي ملګري سره شپه کوم زه د فلانکي ملګري سره چکر ته سم زه د فلانکي ملګري سره یم اور بس تپوس یې نه کوي اور صرف پیسې چې دی هغه وي د ګټې اور په دې باندې خوشحالېږي چې بس هغه تعلیم کوي هغه دمره نمبرې دي نه د هغې اولاد ولا خیال کول نبی علیه السلام څه فرمایي په تاسو کې هر سړی ذمہوار دی اور د هر چا نه به د خپل ماتحت لاندو خلکو بری کې به تپوس دی هغه کېږي نو خپل هم د دغه شیانو نه ځان بچ کول اور خپل اولاد چې د هغه هم بچ کول الله پاک د موږ تاسو ټولو د هر قسم ته نشې نه مو د حفاظت فرمایي سبحانك الله